زما مینه شهیده شوه. ترنګ په دریم زنګ مې موبایل پورته کړه. ومې ویل وسلام راغبرګه یې کړه، دا څو ورځې چیرته یې؟ سوړ اسویلی مې وکړو، مال دا څو ورځې کېږي مزدوري پسې له کوره وځم، خو تش لاس کور ته راشم. کار غریبي نشته، موبایل کې مې کارت نه، همدا اوس مې کار جمع کړ. راته ویې ویل ته چې ځان نشې ساتلی، موبایل ته کارت نشې اچولی، نو بیا به ما څنګه وساتې؟ زما لپاره به ولور له کومه کوې او هسې هم زما د غریبانه ژوند چندان نه خوښیږي. همداسې حیران پاتې شوم. یو دوه مې له خولې نه راووتل، رالنډه یې کړه. بل ځل راته زنګ ونه وهې، د ځان سیاله جنۍ درته پیدا کړه، تیر هیر کړه او داسې ګمان وکړه چې هیڅ دې نه یم لیدلې او نه سره یو بل پیژنو. اول ځل لپاره مې د غریبۍ او د خپلې بېوسۍ نه ګیله وشوه. وژړېدم، ښه په چغو چغو وژړېدم. تیر یادونه او کړۍ ژمنې مې رایادې شوې. میاشت پوره شوه، هره ورځ په تمه وم، خو د ښکلا هیڅ احوال او احوال نه و. د ښکلا ټوکې او نخرې، مستي او نازونه راته مخې ته کېدې. دا مې زړه نه منله چې ما ته د ښکلا داسې ویلي وي. 6 میاشتې تېرې شوې، خو ښکلا مې نه هېرېده. ما هم شپه ورځ مزدوري کوله، د غریبۍ پیغورونه مې ځان خلاصو، صبر مې پای وموند، موبایل مې راواخیستو. ښکلا ته مې زنګ ووهلو، نمبر یې بند و. 100 ځلې 200 ځلې مې ورته زنګ ووهو، خو نمبر یې بند و. کور ته ورغلم، خو خلکو ویل دا 4 میاشتې کېږي چې کړی ده. یو ځای مې هم پرې نه ښودو، خو ښکلا مې پیدا نه کړله. 2 کاله تیر شول، پیسې او مال جایداد مې هم پیدا کړ، خو د ښکلا هیڅ درک نه و. خو وختونه همداسې تېرېدل. مازدیګر منځ مې د لارې په سر جومات کې وکړ. سلام په ګرځولو مې د ښکلا پلار ولیدو، بیچاره سخت خراب شوی و. تر کوره پسې وم، کور مې پیدا کړ. کله یو خوا کله بل خوا شم، ښکلا غږ نشته او نه خپله هره ورځ به راتلم. دا تمه مې وه چې ښکلا ووینم، چې ورته ووایم زه اوس هغه غریب انسان نه یم، خو ښکلا مې هېڅ نه لیدله. یو ورځ مریم د ښکلا تر لور وه چې زموږ په راز پوه وه، ومې لیدله. ښکلا پوښتنه مې ترې وکړه. ویل ښکلا ښه ده، خوشحاله ده، واده یې کړی، ښه پیسهدار سړی کړی، 2 ماشومان هم لري. مریم ته په ژړا شوم، ازار او زارۍ مې ورته وکړې. یوازې یو ځل غواړم له لرې وګورم، د هغې خندا وګورم او دا وګورم چې هغه خوشحاله ده او که نه. خو مریم بیا ویل د هغې ژوند مه خرابوه. د مریم پښو ته پرېوتمه، یو ځل له لرې ګورم. مریم له واره په ژړا شوه، په خوا کې راسره په خاوره کېناسته. ویل ښکلا دومره لرې لاړه ده، که ته وغواړې هغه نشي لیدلی. مال زه ورځم، ته د هغې پته راکړه. مریم وویل ای ورور جانه، له کومه ورځ چې تا ته هغې ځواب درکړل چې نور راته زنګ ونه وهې، په هغې ورځ ډاکټرانو ښکلا ته ځواب ورکړی و، نه یې غوښتل تا ته ووایي. د ښکلا سرطان و، یوازې 1 میاشت وخت یې درلودو. ښکلا ما ته هم قسم راکړی و چې دا خبره به تا ته نه کوم، او ښکلا ځکه تا ته د غریبۍ پیغور درکړی و چې ته له هغې څخه کرکه وکړې، هغه هېره کړې. ځان ته مې څپېړې ونیولې او ښه په چیغو چیغو مې وژړلې. مریم وویل له دې کارونو څخه هیڅ هم نه جوړېږي، ژوند همداسې بې وفا دی او په انسانانو لوبې کوي، یوازې باید دعا ورته وکړو. زه او مریم دواړه د ګلانو سره د ښکلا قبر ته ورغلو. بس ژوند دی خواږه او ترخه پکې وي. نو یو بیت دی که نه وایي، که د یار له غمه مرګ شاته راتللی، هدیرۍ کې به لومړی قبر زما وایي.